اوس راځو موږ تاسو د آلماني ژبې د ابتدایي سطحې د ګرامر د درسونو د لړۍ په دوام کې موږ تاسو نن د ګرامر د یو سطحې یا د A1 د ګرامر څلورم درس وایو. زموږ تاسو څلورم درس دی په باره کې د Zeitangaben im Satz، یعنی وختونه یا وخت im Satz په جمله کې. Zeitangaben Zeit وخت ته وایي او Angaben یا د وختونه یا په جمله کې وختونه په جمله کې یا موږ تاسو ویلی شو وخت چې دی دا اصلا قید زمان په پارسه کې موږ تاسو قید زمان ورته وایي، یعنی د وخت قید دی. adverb of time دی. adverb of time چې کله راشي موږ تاسو دا په جمله کې په آلماني ژبه کې په جمله کې چیرته استفاده کوو. یو دی یو په منځ د جمله کې دوه ځای استفاده کیږي، دوه هغه لري استفاده دوه موقعیته د استفادې لري، یعنی په جمله کې دوه ځای استفاده کیدای شي، یو په منځ د جمله کې یو په سر د جمله کې. ښه، اوس راځو جملو ته. موږ تاسو جملې وایو او نښاني کوو چې کوم ځای کې او څنګه استفاده شوی. د مثال په ډول سره لومړی مثال دی دلته، په دې کې موږ تاسو وایو چې wir gehen am Sonntag ins Kino. لکه څنګه چې په دریم درس کې موږ تاسو ویل چې د فعل په یو بیانیه جمله کې د فعل موقعیت یا پوزیسیون چې دی هغه همیشه په دوهم موقعیت کې قرار لري. دلته موږ تاسو دا سوبجیکت یا سبجیکت دی، یعنی فاعل دی په دې جمله کې. wir فاعل دی، موږ gehen فعل دی، دا فعل دی یعنی په دوهم موقعیت کې ځای لري. او د هغې څخه وروسته بیا موږ تاسو adverb of time یا زمان د وخت قید یا د زمان قید چې کوم دی هغه موږ تاسو د هغې څخه د فعل څخه وروسته استفاده کوو په یو بیانیه جمله کې. د فعل څخه وروسته که چیرې په منځ د جمله کې غواړو استفاده کوو نو په د فعل څخه وروسته بیا موږ تاسو وخت یا قید زمان استفاده کوو. لکه دلته راغلی دی wir gehen am Sonntag، موږ ځو am Sonntag د یکشنبې په ورځ ins Kino سینما ته. کینو سینما ته وایي. او دلته وروسته بله جمله ده kommst du mit وایي kommst du. ګورئ دا موږ ویلي وو چې فعل که چیرې موږ تاسو یو جمله سوالیه کوو، یو بیانیه جمله سوالیه کوو بدون د دې څخه چې په هغې کې مشخص wir fragen یا په انګلیسي کې چې موږ تاسو WH question ورته وایي، بې د هغې د استفاده نه چې یو جمله موږ تاسو بیانیه کوو په هغې کې موږ تاسو فعل سر د جملې ته راوړو. لکه په دغه جمله کې چې دی که نه، په دغه جمله کې دا یو بیانیه جمله وه، دلته موږ په دوهم پوزیشن کې فعل قرار درلوده او د هغې څخه وروسته بیا قید زمان استفاده شوی و یا قید وخت استفاده شوی و. اوس دلته په دغه جمله کې بیرته موږ یو بیانیه جمله په سوالیه جمله باندې یا پوښتنه باندې مړولی دی چې په دې کې مثلا فعل هم سر د جملې ته راوړی. kommst du mit وایي آیا ته د موږ سره ځې، ورته وایي چې موږ سینما ته ځو، آیا ته هم د موږ سره ځې. اوس دلته په ځواب کې ورته وایي ګورئ دلته بیا دغه am Sonntag چې دی یا وخت یا قید زمان دلته په لمنځ د جمله کې و، دلته اوس په سر د جمله کې موږ راوړو. کله چې قید زمان په سر د جمله کې راشي د قید زمان نه وروسته بیا هم مستقیما د هغې نه وروسته یا ډایرکټ د هغې نه وروسته بیا فعل استفاده کیږي. که هر ځای کې هغه راشي په سر د جمله کې غواړئ تاسو استفاده کوئ، په هغه ځای کې د هغې څخه وروسته مستقیما فعل استفاده کیږي د قید زمان څخه وروسته یا د adverb څخه وروسته موږ تاسو وایو. مثلا دلته چې دی am Sonntag دلته د دغه سوال ځواب دی. دلته چې کنه پوښتنه یې وکړه چې موږ هغه ته ځو، سینما ته ځو، آیا ته زموږ سره ځې. دلته په ځواب کې ورته وایي چې am Sonntag muss ich meine Hausaufgabe machen، وایي د یکشنبې په ورځ باندې زه باید د ما کورنۍ وظیفه سرته ورسوم. das geht nicht یعنی دا نشي کېدی یا دا نشي کېدی، لکه موږ تاسو پښتو کې وایي نه دا نشي کېدی ځکه چې زه
د یکشنبې په ورځ باندې باید خپله کورنۍ وظیفه یا کورنۍ دنده سرته ورسوم. ښه، اوس راځو بلې جملې ته. دلته بیا هم ګورئ فعل په سر د جمله کې راغلی ځکه چې جمله سوالیه ده. نو په دې خاطر باندې چې یو بیانیه جمله چې سوالیه تړو فعل ور سر د جملې ته راوړو، لکه دلته بیا هم راغلی د تیر درس کې مو دا درس ویلی و او دلته بیا هم هماغه رقم یو سوالیه جمله ده. Gehen wir am Samstag ins Museum؟ وای آیا موږ ځو د شنبې په ورځ باندې انس موزیم ته؟ آیا موږ د شنبې په ورځ باندې موزیم ته ځو؟ د یو دوست نه پوښتنه کوي، ورته وایي، هغه درته وایي چې یا ام زامستاګ geht es؟ وای هو په زامستاګ باندې یا د شنبې په ورځ باندې دا کیدای شي. geht es دا کیدای شي. صحیح شو؟ اوس راځو د هغې څخه وروسته دا یعنې قید یا ایډورب آف ټایم شو. ایډورب آف ټایم موږ تاسو په جمله کې چیرته استفاده کوو؟ یعنې په دې Zeitangaben په برخه کې په دې کې موږ تاسو دوه درسونه چې یو ایډورب آف ټایم او بل د فعل موقعیت چې په جمله کې چیرته موقعیت لري هغه درس تکرار شو پکې او فعل موقعیت ځای په جمله کې موږ تاسو وپېژندو. اوس راځو وروسته د هغې څخه موږ تاسو وایو Adjektiv. Adjektiv im Satz nach Nomen. Adjektiv یعنی صفت په جمله کې nach Nomen وروسته د نامه څخه. صفت څه شي ته وایي؟ صفت موږ تاسو په پښتو کې تعریفوو چې صفت هغه کلمه ده چې د یو نامه څرنګوالی بیانوي. یعنی یو نامه باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې دا نوم، دغه نوم د سړي نوم، د حیوان نوم، د یو موټر نوم، د یو شي نوم چې د هر شي نوم وي خو نوم وي د هغې څرنګوالی په دې معنی چې یعنی د هغه شین دی، تور دی، سپین دی، ښه خاصیت لري، بد خاصیت لري، څنګه څه شی لري، څه خاصیت لري، څه رنګ لري چې په هغې سره موږ تاسو هغه پیژنو یا په هغې سره موږ تاسو د هغې توصیف کیږي یا پیژندنه د یو شي باندې کیږي. دې ته اډجکټیو وایي. مثلا دلته راځو Dein Auto ist rot. وایي د تا موټر سور دی. دلته Dein Auto دلته Dein راغلی. ګوره موږ تاسو یو دو لرو، یو Dein لرو. دو چې دی د پرسونال پرونامن دی یعنی شخصي ضمیر دی ده او Dein چې دی دا ملکي ضمیر دی. دو دپاره موږ تاسو Dein استفاده کوو. بل دی مثلا موږ لرو Ich. د Ich دپاره موږ تاسو mein استفاده کوو. دا شخصي ضمیر پرسونال پرونامن دی یا شخصي ضمیر دی او دا یې ملکي ضمیر دی پوزیسیو پرونامن. ښه، دلته چې دی دغه د دو Dein استفاده شوی. هغه بل نفر ته وایي، مخاطب شخص ته وایي، دوهم شخص مخاطب ته چې Dein Auto ist rot. د تا موټر سور دی. یعنې د هغې د موټر څرنګوالی ورته ښودلی، د هغې د موټر یو صفت یې ورته ښودلی دی. ښه، بله جمله ده راځو وایي چې Ich finde mein Auto schön. وایي ما دلته ګورئ بیا هم فعل په دوهم پوزیسیون کې استفاده شوی یعنې په دوهم موقعیت کې قرار لري. دلته وایي چې Ich finde mein Auto schön. وایي ما یعنې د ما موټر چې دی ګورئ دا تحت لفظي که دا جمله معنا کو دا په دې معنا ده چې Ich finde ما پیدا کړ mein Auto د ما موټر schön ښه یا ښایسته. خو مفهوم د دې جملې دا دی چې یعنی د ما موټر د ما د خوښې وړ موټر دی یا زما خوښ دی. داسې هغه راځي، معنا یې راځي. یعنی آټو شون موټر نوم شو او شون چې دی دا د هغې صفت شو. یعنی ښه موټر د هغې صفت یې وکړ. بل راځو بله جمله ده Meine Wohnung ist klein. د ما meine Wohnung ist klein. د ما کور چې دی یا د Wohnung هغه ته وایي اپارتمان د اوسېدو ځای کور ته وایي. وایي د ما کور یا اپارتمان چې دی ist klein کوچنی دی. klein کوچني ته وایي. دلته فعل بیا هم ګورئ mein Wohnung دا زوبیکت شو. ist فعل دی په دوهم پوزیسیون کې راغلی دی او klein
د هغه نامن یا ونوم چې دی د هغې یو صفت یې ښودلی چې کوچنی دی. بل راځو ich finde meine Wohnung schön یعنی د ما کور ما پیدا کړ د ما کور ښه تحت لفظي معنی یې داسې راځي او مفهومي معنی یې دا ده چې د ما خوښ دی د ما کور داسې معنی یې راځي یعنی Wohnung او schön یعنی شون ښه دی خوښ مې دی د خوښې وړ دی یعنی د نامن صفت یې وکړ یا تعریف یې وکړ. اوس راځو موږ تاسو په جملو کې اس چې دی دا اکثره زیات په ژبه کې استفاده کیږي په عامه هغه کې دا موږ تاسو چیرته استفاده کوو اس im Satz اس په جمله کې یعنی په هغه کې که موږ تاسو وایو په انګلیسي کې موږ تاسو وایو ایټ دی که نه ایټ په اکثره ځای کې زیات استفاده کیږي it is raining it is cold it is too late یا دغسې او په الماني کې هم موږ تاسو د ایټ په ځای باندې دلته اس لرو مثلا es regnet دا اوس یعنی مطلب یې دا دی چې اوس وریږي regnet اورېدل د باران اورېدل اوس باران اورېږي es regnet یعنی په دې مطلب چې es regnet اوس وریږي مطلب یې دا دی چې باران اوري es ist kalt یعنی اوس چې دی یخ دی es ist kalt مطلب یې دا دی اوس یخ دی هوا یخه ده. بل دی wie spät ist es wie spät ist es دا په دې معنی ده چې اوس wie spät یعنی که تحت لفظي دا جمله معنا کو د دې معنا دی چې څومره ناوخته دی اوس خو تحت لفظي د دې معنا تحت لفظي ما تاسو ته ویل چې اکثره داسې جملات دي چې هغه تحت لفظي هغې نه موږ تاسو کوم معنا نشو اخیستی تحت لفظي معنا نه ورکوي خو د هغې مفهوم یو بل څه وي یو با معناداره مفهوم لري مثلا wie spät ist es یعنی دا په دې معنا چې موږ تاسو په الماني کې چې کله پوښتنه کوو چې څو بجې دي نو موږ تاسو وایو چې wie spät ist es څو بجې دي یا ساعت څو بجې دی یا داسې هم ویلی شو چې wie viel Uhr ist es یعنی ساعت څو دی څو بجې دي اوس دلته راځو ځواب کې ورته وایي چې es د موږ تاسو مقصد دلته es دی es دلته هم راغلی دلته هم راغلی es ist 5 Uhr اوس 5 بجې دي بل راځو wie geht's dir wie geht's dir یعنی دغه dir دلته د get سره په دې ځای کې هغه یو ځای شوی دی ورسره es که په شارټ حالت کې لیکو نو بیا تنها اس لیکو او که پوره جمله لیکي نو بیا دلته دا داسې کوو او دا اصلا دغه شی دی اصلا جمله دغه شی ده نو که چیرې موږ تاسو شارټ حالت یې لیکو په خبرو کې اکثر همدغسې شارټ استفاده کیږي wie geht's dir ته یعنی موږ تاسو کله چې پوښتنه کوو څنګه یې ښې هغه کې احوال پرسۍ کې دلته هم هماغه دی wie geht's dir پوښتنه کوي د یو چا نه پوښتنه کوي ته څنګه یې هغه ورته وایي mir geht es gut زه ښه یم ځواب دغسې ورکول کېږي او د هغې نه چې بیرته پوښتنه کوي und dir او تاسو څنګه یې او ته څنګه یې دلته ورته وایي mir geht es auch gut وایي زه هم ښه یم دلته موږ تاسو مقصد ځینې اس دی ښه زموږ تاسو دریم درس هم څلورم درس وبښئ څلورم درس همدومره و د نور درسونو لپاره زموږ سره اوسئ